حق نه لري حمزه چې د افغانستان په چارو کې مداخله وکړي. زه ته څوک یم چې حمزه ته دا خبره وکړو چې ته دا حق نه لري؟ ولې زه څوک یم؟ زه افغان یم. دا خو له تا نه دا ښه افغان ده. څوک وایي چې دا ښه افغان ده؟ زه درته وایم. څنګه ته دلیل راته وړاندې کړه. جګیږي وایي چې علم فرض ده، نجونو مکتبونه داسې دي دا باید خلاص شي، علم فرض ده، علم فرض ده. نو ولې امیر رجوع نه کوي خپل وزراو ته، خپلې کابینې غړو ته؟ نو یعنې دا معنا چې هغه د قرآن آیات نه دا صریح انکار ده. مبین صاحب به داسې هغه د یو هغه ته وایي اتوم بم اوبه وړی، شیخ صاحب نسته ده هسې قصه راواله ده. مبین صاحب خراغلاس درته وایي مهرباني وکړئ. مننه. خیر صاحب ځواک صاحب محترم، مخکې مې ډېر ریکویسټونه درته واچول خو جیږ دې نه کړل. ولا پام مې خیر نه دی سوی، ډېره بخښنه غواړم. مقصد ما سره ګزاره کوه. لومړی پوښتنه مې دا ده چې دغه لاندې ورور څادر چې اچولی دا افغان ده که پاکستانی ده؟ دا زما خپل افغان ورور دی. د کوم جده د افغانستان؟ د لغمان یم. د لغمان یم. لغمان پاکستانی خو نه؟ نه نه الله دې نه کړي چې زه پاکستانی یم. د څه بې غیرته شناختي کارت لرې؟ شناختي کارت لرې؟ د کوم ځای؟ د پاکستان. د پاکستان شناختي کارت لرم؟ لرې مال؟ نه نه لرم. پاسپورت یو شی هم نه لرې؟ هیڅ هم نه لرم. او یم نه پاکستانی؟ نه نه یم. کور دې پاکستان کې نه ده؟ نه دی. دا ډېر ښه بیا خوشحالۍ خبر ده. مننه کوم. صحیح ده. ښه ځواک صاحب چې خبرې م کولې څه م سره ویلې؟ ولا بس دا خو چې تا د زمونږ د حمزه اشنا نه داسې پوښتنې وکړلې چې ته د کوم ځای او د کوم ځای. زه یو خبره غواړم دلته ووایم. زه حق لرم من حیث نه یو ښه افغان خبره ده حق چې پوښتنه سړی وکړي، ښه خبره ده. خو زما نه ډېر زیات افغان حمزه دی، زما نه ډېر زیات پښتون حمزه دی. نه تا نه ما دا پوښتنه نه ده کړې. نه غواړم چې دلته د بر وطن ټولو ولسونو ته دا خبره خیر نه بار وطن نه، یو بار او کوز به نه سره کوو. که دی د کوز وطن ویم صحیح ده، که د بار وطن وي باید سره معلومه یې کړو. نه هیڅ ضرور نه ده. دا حق زه نه لرم چې چا نه دا یو پښتون نه یو افغان نه دا پوښتنه وکړم چې ته افغان یې که نه یې. یعنې دا حق ماته هېڅوک هم دا حق هېڅوک بل پښتون ولې نه زه دا حق پښتو ژبه خبرې کوي دا افغان ده خبره. ځواک صاحب ما دنه پوښتنه وکړې اوس یې تا نه کوم. دا د کوز وطن ده که د بار وطن؟ دا د لوی افغانستان دی، دا د باچا خان. لوی افغانستان دا نو خو منطقه خو به معلومه د کوز وطن ده که د بار وطن؟ دا د 400 دی. دا د 400 ده بس صحیح ده. کټر پاکستانی ده. نه دا ما د پاره پاکستاني صاحب لږ صبر وکړه. د افغانستان درې رنګه بیرغ لري. ودرېږه ځواک صاحب نو ته اوس خبرې ته غوږ شه. خبره بس ما په لیف کې زه دلته لاندې یو پاکستان ودرېږه. د 400 یو ملا د فضل الرحمن د ګوند هغه هم راجي که چې دلته بحث وکړو هغه هم افغان. ما دپاره ګورئ دا ډول خلک دا اوس چې په ما باندې حاکمان دي دا تر ټولو زیات پنجابیان دوی دي. حاکمان یې پرېږده د 400 ملا د لاندې د افغانستان کې په کابل کې چې په هر کې دا د همدغه د 400 د هغه پښتون چې تی پاکستانی بولي د هغه نه زیات پاکستانی ده. پاکستانی پرېږده دلته هغه هم له ټولو نه زیات ښه افغان ده. راوایخله دلته د فضل الرحمن د ګونده که هغه ته حق نه ورکوي دی هم حق نه لري چې افغانستان په مسلو کې خبره وکړي. دی د لارو بار چغې وهي. دلته اعلان د ریکویسټ اچولی د فضل الرحمن د ډلې ده د 400 ده راجګې که هغه هم حق لري. زه میلونه منم. دا د تا نظر ده. دا د تام دا نظر ده. دا څنګه کېدلی شي چې یو سیکولر پښتون د کوزې پښتونخوا ما د افغانستان په سیاست کې حق لري چې خبرې وکړي، اما یو پاکستانی ملا د 400 حق نه لري چې په افغانستان باندې خبرې وکړي؟ دا نه یو وی د پاکستان په دولت او په سیستم کې چې کوم خلک دي چې هغوی د پاکستان دولت او سیستم زه نه منم. هغه د جماعت ملا ده. نه د جماعت ملا دا ملا ده. زه ملا بیخي نه منم. دا څه وایي؟ حق نه لري حمزه چې د افغانستان په چارو کې مداخله وکړي. زه ته څوک یم چې حمزه ته دا خبره وکړو چې ته دا حق نه لري؟ ولې زه څوک یم؟ زه افغان یم. دا خو له تا نه دا ښه افغان ده. څوک وایي چې دا ښه افغان ده؟ زه درته وایم. څنګه ته دلیل راته وړاندې کړه؟ مهرباني وکړه ته په افغانستان کې د خپل درې رنګه بیرغ پورته کولی شې؟
درې رنګه بیرغ اصلا د افغانستان د نو ته خو پاکستانی یې، ته په افغان خو ته نه یې. لږ صبر وکړه درې رنګه بیرغ د افغانستان د پیژندلو الګو اصلا دا نه. ودرېږه غازی امان الله خان غازی امان الله خان ته تا ویډیو د ما سره ستا ویلې هغه غل ده ډاکو ده. ما دا خبره هغه احمد شاه بابا میرویس نیکه و. زه د غازی امان الله خان خبره درته کوم. غازی امان الله زه د میرویس نیکه خبره کوم. تا ویلې چې هغه غل ده. غازی امان الله هغه غل ده. تا ویلې غازی امان الله تا ویلې غازی امان الله خان غل ده. هغه غل ده. نه دا اوس د تا خبرې دي چې په ما پسې دلته ما سره ثبوت ویډیو ده. غازی امان الله خان غازی دی. اجازه ده چې سبا د هغه ویډیو نشر کړم چې تا احمد شاه ابدالي ته غل ویلي دي. بالکل یې شعر ډاکو دي ویلي دي. بالکل یې شعر صحیح ده. بله خبر تا نه پوښتنه کوم. غازی امان الله خان من حیث افغان ودرېږه زه من حیث افغان فرغوث حمزه د پاکستان د حکومت نه د برأت اعلانونه کی خپل پاسپورت او تذکره شناختی کارتونه سوځي. زه من حیث افغان نه منم. هم دا اوس ملا صاحب هیبت الله خو نو وچ پاکستان په وړاندې بیا به د کوزې پښتونخوا د پوزې پښتونخوا ملایان بم بیا منې. نه د کوزې پښتونخوا ملایان بم بیا منې. نه مبین صاحب تر ټولو زیات پاکستانی ملا صاحب هیبت الله خونده والکه تر ټولو زیات خبیث منافق وطن پروش نجیب ده. دغسې تر ټولو لوی خاین سیکولر غازی امان الله خان ده. مننه ډیره زیاته مننه. دا د افغانانو ودرېږه څو خبرې زه غواړم دی ولس یوه دقیقه دا مغه تکراري خبرې د هر وخت کوي. دا د افغانانو کور دی. دا د چې څوک غازی امان الله خان نه مني، څوک ډاکټر صاحب نجیب نه مني، هغه له سر افغان نه و نه افغانان دي او نه به هیڅکله افغانان سي. دوی د افغانستان د ارزښتونو سره دوی دښمني لري، له غازی امان الله خان سره دوی دښمني لري، له ډاکټر صاحب نجیب سره دوی دښمني لري. دا راځي افغان ده، حمزه افغان نه ده. په خلاصو غوږونه دی ولس ته وایم واورئ. تاسو زه تکرار دا خبره کوم او درته نن یو ځلې بیا غواړم وکړم. حمزه دا حق لري چې ما نه پوښتنه وکړي چې ته ځان ماته افغان ثابت کړه، خو زه دا حق نسم درلودلی ځکه چې حمزه له ما نه ډېر زیات افغان دی. حمزه د چارسدې د باچا خان لمسی ده. هغه څوک چې د پښتو ژبې دپاره د پښتنو او د افغانانو دپاره تر د مرګ تر اخرې ورځې پورې وجنګېده. ته دې مهرباني وکړه څوک د بر وطن نه د پښتو او د افغانیت دپاره جنګېدلی. قصې به سره ډېر نه اوږدو او دغه ډول خلک نه دي حمزه شنه. دوی غواړي دغسې بحثونه رامنځته کړي او دا ذهنیت خلکو ته ورکړي چې حمزه خو د پاکستان ده. حمزه چې په هره خاوره باندې میشت ده چې په پښتو یې خبرې وکړلې، له ما ښه پښتون، له ما ښه افغان، له ما ښه زیږ افغان چې زه اصلا کې دا حق ځان ته نه ورکوم چې دا پوښتنه ځینې وکړم، خو دا حق ته لرې حمزه اشنا چې ما نه یې وکړي. ځکه زه په خپل وطن کې د خپلو د مشرانو تصویر نسم لګولی. زه مې په خپل په بر وطن کې په کابل کې د افغانستان درې رنګه بیرغ نشم پورته کولی. زه په افغانستان کې دا اوس افغان نه یم. زه افغان نه یم. هیڅ سم د افغانیت داسې یو شی ما سره نشته چې زه تا ته پرې ځان ثابت کړم چې زه افغان یم. خو د ما د کوز وطن کې د پی ټي ایم او نورو ټولو غونډه کې هم د افغانستان بیرغونه پورته سوي، هم ځانونو ته د افغان خطاب کړی. نو وروره هغه احمد شاه بابا مني، میرویس خان نیکه مني، غازی امان الله خان مني، ډاکټر صاحب نجیب مني، ته یې نه مني. نو ته افغان نه یو که دا افغان نه ده. په کوم حق او په کوم منطق تاسو راځئ دغسې غږېږئ؟ نه زه به دته یو د مشر ته به زه یو جواب ورکړم. تاسو کوز کړو کې ما وې زه به د سره خبرې وکړم. بیرته راجګ کا زه هیله کوم راجګ کا راویخېږه وسیف جان. یو شی زه تا ته وایم ګوره ښه نه ګورئ حمزه شنه ګورئ ځینې بحثونه دي چې هغه یو لیول لري. نه کېږي چې ما تا سره د غواو د پسو بحثونه هره ورځ مونږ وکړو. هغه خو د کله مجبورۍ نه مونږ ولس د لپاره کینو دو سره کوو. نور هره ورځ د غواو د پسه بحثونه مونږ نسو کولی که نه. او دا د ډاکټر صاحب د نجیب په اړه باندې دا یې لومړی ځل نه ده، دا د 10,000 کرته دا خبره کړې ده او نور دوی هېڅ هم نه لري. نو توهین خو زه نسم اورېدلی. مهرباني وکړئ حمزه اشنا. مننه. زه دغه ته سړي ته یو پیغام ورکوم. مبین نومېږي که نه. دلته زه یو پیغام ورکوم چې جانانه داسې ده
زه چې ځان ته افغان ویم که نه نو زه تا په رقم افغان ځان ته نه ویم. په ما او تا کې د ځمکې اسمان فرق دی. پوه شولې؟ په کور کې به دوه وروڼو کې فرق وي. یو ورور هوښیاري بل قمقلي، یو ورور جیږي بل ټیټي، یو ورور سپینې بل توري. نو زه چې کله ځان ته افغان ویم زه په تا په رقم افغان ځان ته کله نه ویم او خدای مې د تا په رقم افغان نه کېږه. ته چې څنګه افغان یې که داسې زه افغان شوم د ځان نه به زه دا مرۍ به ځان ته پرې کوم. زه چې ځان ته افغان وایم زه تا ته خپل افغانیت وایم چې ځان ته افغان په کوم دلیل وایم. زه ځان ته په هغې دلیل افغان وایم چې کله انګریزان دې سیمه کې وو او زما پښتون قام یې تباه کولو نو باچا خان پاڅېدو پیلنۍ مدرسې جوړه کړه انجمن اصلاحي افغانه. د افغانانو د اصلاح دپاره مدرسه په 400 کې زما په کلي کې جوړه شوې وه. زما مشران د هغې استادانو موږ هغه افغانانو په دې ځان پوهږه موږ هغه افغانان نه وو چې په چا باندې زور رسي په انجونو باندې په هغې باندې مکتبونه بند کړو. موږ چې زورورو موږ باندې تعلیم بند کړو موږ د زورورو خلاف مدرسې کولاو کړې. موږ همغې زورورو خلاف موږ ګولۍ خوړلې دي. موږ هغه افغانانو. اول دا وره. دویمه د افغانیت خبره دا موږ چې د افغانستان خبرې کوو که نه نو دا زما د کوزه پښتونخوا چې دا د افغانستان برخه نه وه. دا افغانستان او دا داسې نه وه چې افغانستان ستا ځمکه و زما ټوټه و پسې جنګېدی وه چې یاره زم د سره افغان یم. دا زموږ په شریکه باندې افغانستان و. زم دلته افغان وم او ته ملته افغان وې. زه د دې ځای افغان وم ته د هغې ځای افغان وې. اولنۍ خبره خو دا کم فکر چې تا د لایف ته راوړو که نه الله دې کي چې ته ما سره یو ورځ کښېنې مو ته خبرې وکړو د حجرې جرګې محفل وکړو مو ته دا په دې باندې نه ده چې ته زما نه مشر یې زه تا نه کشر یم. نو عقل او پوهه په لوستلو په اخلاقو باندې راځي. نو دا کوم فکر چې تا د لایف ته راوړو چې دا د پاکستان دی ته ما ته دا خو ووایه چې یو سړی د زرګو کالو نه افغان دی 70 کالو نه په یو سیاسي نظام راغی هغه به خپل افغانیت پرېږدي. زه په تا په رقم افغان نه یم چې ما باندې د 3 کالو نه طالب راغی ما خپل ارزښتونه پرېغوستله. زه داسې افغان نه یم. زه داسې افغان یم چې 70 کاله زما په ریاست کې ماته دروغ وویل. 70 کاله ماته وویل چې ته افغان نه یې. ماته ویلي دي نه 70 کاله یې ماته ویلي دي او زه بیا هم یم چې زه افغان یم. تا ته 3 کاله وشو 3 کاله سپین بیرغ درته راوړو 3 کاله دغه ستا فکر و دغه ستا نرتوب و چې 3 کاله مخکې درته وویل ستا بیرغ چې دی تک سپین به وي غیر رنګه بیرغ هم لرې که ملي سرود هم لرې که او ته وویلې چې او یاره زه نه یم. زمو ستا افغانیت کې د ځمکې اسمان فرق دی جانان ښه. بالکل. نو زه به تا ته خپل افغانیت نه ثابتوم او نه زه تا نه غواړم چې ته ماته ځان ثابت کړې. زه غواړم په ما او تا کې فرق وي چې د ولس وګوري چې موږ څنګه افغانان وو ته څنګه افغان یې او زموږ بچي بیا فیصله وکړي چې زما په رقم افغان شي که تا په رقم افغان شي. چې ته راځې ډاکټر نجیب ته ته کنځلی یې. ته راځې غازي امان الله خان ته. غازي امان الله خان ته پېژنې څوک و؟ غازي امان الله خان ته پېژنې دی وطن سره څه کړي دي. غازي امان الله خان ته پېژنه چې هغه افغانستان په کومه لار روان کړو. دا لږ پرمختګ چې افغانستان کړو دا د چا د اصولو نه روان شوی دی. زه د 400 افغان زه غازي امان الله خان پېژنم. زه په کوزه پښتونخوا کې غازي امان الله خان پېژنم. ته په ناست افغانستان کې غازي امان الله خان نه پېژنې. ته په ناست افغانستان کې ډاکټر نجیب نه پېژنې. ته ځان ته افغان وې. نو زه نیم افغان خو زه کم افغان نیم. زه تا په رقم افغان نیم او الله مې تا په رقم افغان نه کړي. تا په رقم افغان که زه شوم نو غواړم چې څوک مې ونیسي او د سټه مې حلال کړي. مننه کوم. زه خبرې وکړه زه په 13 ثانیو کې بیرته راځم. مهرباني صاحبزاده صاحب ځینې ویډیوګانې ما تاسو ولیدلې. واقعا خدای پاک درته ډېر ښه علم ډېره فصیحه ژبه او ډېر یو پراخ فکر او ذهن درکړی ده. اصلا کې مونږ خو ټول خپلو کې یو د هغه د ګستاخۍ له وجې زه بخښنه غواړم چې تا نه خبرې وکړې. اصلا کې زه په دې ډېر باور لرم چې مونږ بحثونه وکړو. هغه ته ما په همدې زه منتظر وم او همدې مې وخت ورکړی و چې هغه خپل هغه ټول بړاس وباسي. هغه یو کم اکیډمیک بحث چې مونږ مخکې د 1 ساعت یا 2 ساعتو یا 3 ساعتونه شروع کړی و هغه بحث د لږ داسې پیکه کې یا خلکو کې دغه چې څوک ناست یا مونږ اوري ډېر په شوق د خلک ناست 15,000 نفر ناستو ډېر په شوق غوږ په استعمار خبرې وشوې په کانونایزیشن خبرې وشوې په تحت الحمایوي نظام خبرې وشوې
د الله پاک په احکامو د اقرا بسم ربک الذی خبرې وشي، د افغانستان په داخلي وضعیت خبرې وشوي، نو جوهري صاحب ته خدای پاک هم خیلم ورکړی، هغه ډیر زیات متوجه و، هغه اعتراف کو چې په ستونزه شته ده. کله به چې بیچاره ګیر راغی نو ځان به وخت که چې زه خو د طالبانو نمایندګي نه کوم، زه د هغوی سایډ نه اخلم. خو بهرحال د کنفیوژن چې ده ما نه تاسو ښه پوهېږئ، کله چې یو انسان سره دلیل او منطق نه وي، کله چې یو انسان حوصله ونه لري، کله چې یو انسان کې هغه نبوي سیرت موجود نه وي، هغه خاصیتونه موجود نه وي، پیغمبري اوصاف پکې موجود نه وي، یو څوک ورته زشته خبره وکړي د زغم ونه لري، یو څوک مخالفه خبره وکړي د زغم ونه لري، یا یو څوک خپله یوه نظریه لري او دی د دې زغم ونه لري چې د ما په شتون کې د هغه هم شتون ولري، نو هغه بیا د منطق او د اصولو او د دې هر څه نه ماوره هغه ځي تعرض کوي، شخصي تعرض کوي، هغه بد اخلاقي کوي، هغه لاسه چې هغه پخه چې هغه کنداغ وهي هغه بد اخلاقي کوي، هغه ځکه چې د نور هغه د اصولو ته پابند دي. نو دا خلک چې دي دا اکیډمیک خلک نه دي، د پوهنتون نه ده فارغ، د زده کړې نه دي کړي، د کوم ښوونځی نه ده لوستی، د کومه داسې یو عالي دارالعلوم نه ده فارغ. نو دا یو زه څونه د په اړه معلومات لرم، یو انپړ سړی ده، یو ګوار ده. خیر نورې زیاتي په خدای سپارو، خو زه د دې ولس نه یوه غوښتنه کوم، دا لایو هم غواړو دلته راټول کړو. ګورئ شکر دی نن الحمدلله د یو شي زه ډېر زیات خوشحاله کړلم چې په کمنټونو کې ما یو شی ولیده، هغه دا ده چې جهالت په ختمېدو ده، ولسونو ځانونه وپېژندل. نن ضرورت دې ته زه نه لرم چې زه کښېنم د کوز وطن قصې وکړم، د کوز وطن ما پیژني او زه هم زه پیژنم، دغلته زما خبره ختمه سوه. نور زه نه غواړم چې په دې موارد دا 3 کاله چې موږ دا کړي دي دغې نتیجه وه چې نن یو له یو ادرسه خلک راځي غواړي چې د نفاق یوه سیلۍ بیا دلته خوره کړي، خو شکر هغه اوس نه کېږي. دغلته به په ګډه باندې یو څه اورو. صحیح ده حمزه اشنا چیرته ځمه، زه دا یو خبره کوم تاسو نه دواړو نه، زه یو هغه کوم هیله کومه بیا اورو. زه حمزه اشنا نه او تا نه یو هیله کوم چې موږ راتلونکي څو بحثونه یو په نشنلیزم، یو په جمهوریت او یو په سیکولریزم او په همدې ترتیب باندې سلسلهوار بحثونه وکړو، لکه څنګه هم نن وکړه، او ډېر دقیق د یو بل خبرې واورېدې، د یو بل نظریات یو بل سره شریکول ولس وغواړو. زه دا تاسو نه هیله کوم چې بیا راغلی، خصوصا تا نه هیله کوم صاحبزاده صاحب، خو موږ نه وي مخصوص چې ما ته میسیج وکړي او بیا زه راسمه ګډون وکړم. سمه ده ملګرو، سکرین در سره ټول وټکوئ، میکونه به د حمزه اشنا او د جبارخیل صاحب زه وتړم او دغه څه به په شریک اورو، بیا به لایو همداسې راټول کړو. شته کې 15 شپېته اویا کې تللی وم دوبۍ ته، وایي دوبۍ به موږ ته ویل چې راشي سټیزنشپ والی، پاسپورټونه زموږ د دوبۍ والی. نو او دغه پرمختګ هم چې شوی دی دا په 1980 نه دېخوا په دغه هیوادونو کې شوی دی، مخکې نه دی شوی چې ګینې موږ دا یو چې مخکې شوی. تا دغه خبره وکړه د سوریا، موږ خو داسې خلک یو چې همیشه د بل دغه ته ډېر خوشحالېږو، فتح ته او جهادونو ته او د انقلابونو ته، ځکه موږ خپل انقلابونه کړي، موږ خپل وطن وران کړی، نو کوم سړي چې څه رقم ذهن یې هماغه شان یې دغه کوي. و دغه په سوریا کې چې دغه نوې ډله راغلې، اول دا یو ډله ده نه، دا تقریبا شپږ ګروپه دي، او په افغانستان کې که دغه اووه تنظیمونه وکړو، هر څومره اختلافات وي، خو هغه یو مذهبي خلکو د احنافو د امام صاحب په دغه ته مختلف ډلې دي دغه په سوریا کې، او د دې ډلو شاته اول مبارکي چې دا اول مبارکي ورته اسرائیل ورکړه چې دی کامیاب شو، بیا ورته برطانیه ورکړه، امریکایان ورته دغه ورکړه مبارکي ورکړه، او دې کې هغه ډله ده چې کله د موسی حکومت په سوریا کې راغی، تاسو په څو کاله مخکې کتلي چې اوس مبارک حکومت ختم شو، هلته دغه ډلې د موسی په خلاف باندې راوچت شو، هغه یې ناکام کړو، هغه د یوحان المسلمین چې ورته ویل په سوریا کې هغه په مصر کې ناکام کړو. او تاسو یو کاته چې دا دلته دغه ته راله په سوریا ته دا نوې ډله، اولنۍ دا دغه وکړه چې دلته ایران که حزب الله سره کم کومک کوي هغه به نور نه کېږي د حزب الله سره، او زمونږ خلک چې دي وروره صاحب مهربانه دې ته خوشحاله دي چې په دې کې فتح راله او دا راله او هغه راله والکه هغه نن خپله انټرویو وایي چې هغه زما په کوم 8 کال موږ سره یو منطقه وه، هلته موږ دغه جنګ چې کوو نو د پوهنتونونه یې لو او 80% جنکو پکې سبقونه ویلې، او نن یې داسې خبرې وکړې پرون دا BBC، یعنی واقعي بحیثیت یو افغان، زه وایم چې دا سر ټیټ کړم، زه خو هېڅ دا ویلی نه شم چې زه یو افغان یم، ځکه چې موږ د دنیا ته داسې معرفي کړو چې دا یو هغه یو ډله ده، یو سیمه مهربانه یو ګروپ دی، یو ځنګل دی افغانستان، او دا سیمه مهربانه یو
لکه په ځنګل کې چې یو رقم ته لکه په اسټرالیا کې چې هغه دغه اوسېږي ځنګلي خلک یعنې هغه خطاب یې موږ ته وکړو نه د مسلمانۍ راته وکړو نه د مسلمانۍ په سترګو راته وکاته نه د انسانیت په سترګو یې راته وکاته دومره موږ صاحب مهربانه بې عزته او په توهین یې موږ ته وکړو او دا اول ځل نه دی چې موږ دا کار کوو واسې وروره کله چې په 1991 کې ګوره د دې نه زه تاته یو بله خبره کوم کله چې د سوریه دغه بشار الاسد حکومت ختمیږي په دغه ورځ باندې د روس یو غټ وزیر راځي کابل ته او هغه فکر کوم چې انیس حقانی دی کوم حقانی صاحب سره ګوري کوم وزیر سره او دا خبره ته بیان ورکوي چې موږ په افغانستان کې سوله غواړو چې سوله پکې او پرمختګ پکې وشي کنه او په هغه ورځ په افغانستان کې د سوریا په انقلاب باندې جشنونه کیږي د سوریا نه خو اوس د روسان چې وواته روسانو هلته شکست وخوړو ځکه هلته ډېر لرو دي د روسیې سره ډېر بشار الاسد د روسیې سړی و د هغې سړی و موږ اوس راځو چې زموږ یو ګاونډي هېواد دی روسیې هلته راغلی افغانستان ته او د هغه په خلاف باندې راځو د یو یعنې دا موږ کوم میسج ورکوو دنیا ته آیا دا سیاست داسې کېږي دا خبره خو دلته پاتې شوه په 1991 کې چې کله په امریکایانو په صدام حسین په عراق باندې حمله وکړه او امریکایان راله او مهربانه صدام حسین په خلاف باندې ودرېدل 6 تنظیمونو د افغانستان دی صدام حسین ته زموږ افغانانو زه د هغه خبرې کوم د افغانان چې زما خبرې واوري کتابونه خو صحیح دي خو زه د هغه خبرې کوم چې ما په دې خپلو سترګو لیدلي او په دې غوږونو مې اورېدلي زه ته هغه کیسې کوم زه به نن نه مړ مې خو دا زما ویډیو به پرتې زه ته ولاکې یو خبره هم د ځانه وکړم الته په دې پاکستان کې چې موږ دا 10 لکه مهاجرو یا 15 لکه مهاجرو د ټولو صدام حسین ته کمونست ویلو ویل دا کمونست باید د دې حکومت ختم شي ځکه دا جهادي لیډران چې دا تنظیمونه دي دا ذهن د افغانانو ته ورکړی چې صدام حسین هم یو کمونست دی قذافي هم یو کمونست دی دا نور اسلامي هیوادونه چې دا بعد چې د امریکای خوښ نه نو دا چې دې سه مهربانه د کمونستان دي دا باید ختم شي لکه چې په عراق کې چې د روسیې دغه اثر او د سلو لکه پوچ عراق لرودو د روسیانو ټریننګ او سلام وسره دوته ته یقین وکړه چې د افغانستان په هغه وخت کې د ډاکټر سیم نجیب حکومت ختم شوی 6 تنظیمونه د افغانستان مجاهد تنظیمونه دا راله په تیارو کې مجاهدین کېنول په سعودي عرب کې کوز کړه د امریکایانو سره ودرېده د عراق او د صدام حسین په خلاف باندې یعنې دې ذهن ته ګوره بل یو تنظیم چې کوم پاتې شو هغې بیا اشفاق خو دلته راغی یو تنظیم چې هغه لاړو کشمیر ته د پاکستان د انډیا په خلاف باندې او تاجکستان او ازبکستان ته مجاهد ولېږل ته دې خبرې ته اوس سوچ وکړه دا اوس جهاد و که دا د اسلامي سره کومک و که څه شو خو امریکایانو سره کومک و بل دا وګوره چې دغه 50 کاله یا 45 کاله په دې نړۍ کې دا کوم انقلابونه راغلي جهادونه شوي یا دا شوي ته ماته وښیه چې د مسلمانانو ته کومه پیاده رسېدلې ده مسلمان هیوادونه کومه د دې نه ښه لیدلې که دا اوس په دې عرب سپرینګ چې راغی ډېره زیاته راورسېدله که نه ګورې کنوار صاحب فایده یې درته زه وایم جوړ نظامونه او وطنونه مې پیړنګ کړل خپل مسلمانان مو د کفارو مزدوران جوړ کړل بشمول موږ ټول خپل له تعلیم یافته نه تر بې سواده پورې ټول د دې امریکایانو د دې اروپایانو موږ مزدوري کوو دا یې ګټې دي که نه دلته مو راتلونکي نسلونه نه په افغاني او نه په اسلامي ارزښتونو باندې غټېږي لویان کېږي هر څه مو د لاس ورکړه دا یې ګټې دي که نور ګټې څه شته وایي راتلونکی نسل د موږ څه فکر کوي چې کاموال صاحب دا به داسې افغانان تا ته به داسې د افغانستان په تاریخ او په ارزښتونو غږېږي خو درته به وایي که نه چې ډیډي او ما ته به وایي چې انکل همدا خو د دوی ژوند سو نو ځکه دوی خو د دزې دي دوی خو ځانونه بیا اروپایان او امریکایان بولي نو دا و د دغه د جهادونو ګټې چې دا ولس اوس هم پرې سر نه خلاصي اوس د دغه طالبانو دا ډول د مکتبونو د پوهنتونونو بندول او هممهاله د جولاني دا ډول خبرې کول چې هم یې پیغور افغانستان خلکو ته ورکه ځانونه یې له موږ غوره وبالل الان کې چې عرب او ما د عرب او د افغان ترمنځ ځمکه او اسمان توپیر ده هم په تاریخ کې زه ترېنه لوړ یم هم ترېنه په انسانیت کې زه ترې ډېر مخکې نه انسان وم هغه وخت کې چې اسلام نه و زه ښه انسان هم وم ښه مسلمان هم وم ما حیا هغه وخت کې هم پېژندله پرده مې هم پېژندله د انسانانو ارزښت مې هم پېژنده حتی تر دې پورې چې دې عربو به خپلې ژوندونې ښخولې اما افغانانو په هغه وخت کې هم
د اسلام نه 1200 کاله وړاندې چې کله نه افغانستان ته اسلام راځي د هغې نه مخکې هم موږ هم د خپل خویندو د خپل میندو خپل ځان ته اصول درلود د پښتونولو د پښتنو د افغانانو خپل کوډونه ول موږ په هغه باندې ژوند کوو نو نن یو عرب مارخور سمسری خور را پاتېږي ما ته وایي چې ته له تمدنه تښتېدلی یعنی هدف یې همدغه خبره ده چې د تعلیم باندې باور نه لرم زه په علم باندې باور نه لرم او زمونږ افغانان لا اوس هم دې عربو ته چکچکې وهي او د دوی هره خبره ډېر دوی دپاره محترم او ډېره هره کیسه صحیح بولي خو د موږ د افغانانو خبرې دوی دپاره محترم او سمې نه دي نو راځو کمال صاحب دلته موږ سره جوار خیل صاحب محترم راغلی دا به مې خپلې خبرې کوي بیا به بیرته تاسو ته راوګرځو نور میلمانه به هم راولو جبار خیل صاحب درته ښه راغلاست وایم په دې هیله چې نیکې هیلې احترامات تا ته او قدرمند کاموال صاحب ته مشخصا زه غواړم په موضوع خبرې وکړم کله سید محمد جولاني سیدا دا د القاعده پخوانی غړی و او دا د ابوبکر البغدادي سره کله چې دی بندي کېږي ابوبکر البغدادي سره دی په بندیخانه کې ملاقات کوي او هغې نه بعد دوی اړیکې قوي کېږي او بیا دوی د تحریک په نوم خپله جبهه جوړوي او بیا د دولت په خلاف یو ځای کې دولت په خلاف جګړه کوي او بیا په اخره کې معامله تر دې رسېږي چې د بشار الاسد نه هغه شاوخوا سیمه سره په خطر کې ولویږي بالخصوص اسرائیل نه غواړي چې بشار الاسد ورته د یو اډوکي په صفت باندې یا د یو حایل په توګه یا یو د خطر په توګه په سیمه کې یو ګاونډي موجود وي او هغه وخت کې چې کله بشار الاسد په واک کې و هغې وخت کې ایران چې د سوریې نه ډېره استفاده کوله چې تر څو په اسرائیلو باندې بریدونه وکړي هلته مداخله وکړي او خپله بشار الاسد د روسیې لاسپوڅی و یا د روسیې ریښه یې درلوده هغه نظام نو کله چې دا جولاني دا خبرې کوي دا په خپل ذات کې اول باید موږ په دې پوه شو چې دا خپله د القاعده پخوانی غړی ده او القاعده هغه د القاعده مشر اسامه بن لادن ده او اسامه بن لادن هغه انسان ده چې د چا د وجې چې نن افغانستان تباه او برباد ده هغه انسان چې ملا محمد عمر امریکا ته ورنه کوي د خپل خاورو نه حد اقل ونه شړه تر څو پورې موږ په امن کې سو امریکایان مداخله موږ په خاورو مستقیمه ونه کړي نو دا د همغې ډلې یو غړی ده اوس خبره داره چې موږ ته محمد جولاني دا پیغور راکوي چې موږ د افغانانو غوندې نه یو چې په نجونو مکتبونه بند کړو هغه تقریر یې ما واورېد د بي بي سي سره انټرویو چې موږ په افغانانو غوندې نه یو د هغوی غوندې فرهنګ موږ نه لرو یا ذهنیت نه لرو یا عامه ذهنیت دلته تغییر کوي د افغانان سیدي هغه قبیلوي ژوند لري او فلان و بلستان اوس دا ذهنیت د څنګه خپل کړی یو خو طبیعي ده چې هغه به تاریخ مطالعه کړی خو دا لږ مخکې ما ته باس کاته ډېره زبردسته خبره دې وکړله تا ته یو چا ویلې جمهوریت څه کړي او پلان تا ورته ویلې چې زه باید اوس موضوع وغږېږم دا ډېر مهم پوینټ ده جولاني نن خبرې کړي دي او جولاني به نننی افغانستان تا ته وایي د نننی افغانستان خبره به کوي نن افغانستان په تیرو 60 کالو کې دا نننی افغانستان په تیرو 60 کالو کې تاسو ټولې ویډیوګانې وګورئ مکتب سوځېدلی ده یوه ډله سوځوي د مکتب کړکۍ ورانوي مکتب په بم الوزوي مکتب ته بم داخلوي مکتب ته رمه داخلوي په غزني کې 200 مکتبونه یوازې په غزني کې په جمهوریت کې سوځېدلي دي ایره سوي دي یعنې تیږې ورته سوځولي دي طالبانو دا د ځانه خبرې نه کوم چې زه د طالبانو سره کومه شخصي دښمني لرم نو دا ټاپه پې لګوه زه به د هغوی پسې خبرې کوم هغوی به یې ما پسې کوي نه غزني ته لاړ سئ په غزني کې 200 مکتبونه چې دي رسمي افتتاح یې سوي هغوی رسمي سوځولي ورته شي همدا رقم په لوګر کې په محمد اغې ولسوالۍ کې په لوګر کې مکتب جوړ سوی ښوونځی جوړ سوی ده سټرکچر بلډینګ جوړ سوی ده د طالبانو ساحه د معرف سره خبره کړې ده هغه کله چې مکتب بلډینګ هر څه مکمل شوي دي دولت ته ویلي او اختار ورکړی هغه د پوهنې مربوطه خلکو ته داسې نه چې نظامیانو هلته یا پولیسو هېڅوک نه وه د پوهنې وزارت مربوطه اشخاصو ته اختار ورکړی ده چې دې نه وروسته دا د موږ قرارګاه ده دلته به یا به موږ مدرسه جوړو یا به قرارګاه جوړو تاسو ته هېڅ حاجت نشته چې دلته یو کفري سیسټم راوړئ او خلکو ته مکتبونه جوړ کړئ موږ مکتبونو ته اړتیا نه لرو کله چې دنیا د تا د مکتبونو اوضاع ګوري او په کلو کې تا ګوري چې تا مکتبونه همدا ته سوځئ هغه خو ته خدا مهم نه ده چې ته طالب یې که ته داعش یې خو د افغانستان په خاوره خو یې که نه د افغانستان په خاوره د خپلې خاورې مکتب د خپل د کلي مکتب سوځئ چې د طالب په نوم یې سوځئ که د داعش په نوم یې سوځئ او که د القاعده په نوم سوځئ که د هر چا په نوم یې سوځئ هغوی د تا کړنو باندې بیا نظر ورکوي بخښنه دغه خبره پکې اضافه که چې د دغه انټرویو کې ځینې پوښتنه کوي په همدې مرکه کې چې د شرابو په اړه باندې څه ویل غواړي
وایي زه پکې هېڅ ویل نه غواړم، رولز ریګولیشن ستري بیا به پې تصمیم نیسي، قانون به په دې اړه باندې خپل تصمیم نیسي. یعنې هغه د همدې تحریر شام ډلې ته دې طالبانو چکچکې وهلې، اما مشر یې په دا ډول راځي چې زه د په اړه باندې دریځ نه لرم. فهم دې دی زما خبرې ته ما ته مهمه نه ده که څوک اسکي که نیسکي. یعنی ګوره لږ مخکې او یو دا نقطه وه، دویمه نقطه دا وه د بودا مجسمه یا د ګورئ زه هغه څوک چې ما ګوري زه تاسو ته دا وایم که تاسو چېرته د بودا او د زردشت تاریخ مطالعه کوئ، بودا او زردشت باندې تاریخ پوهان منګه نه د نړۍ تاریخ پوهان په دې باور دي چې ډېر زیات یعنی د 80-80% خلک په دې باور دي چې کیدای شي پیغمبرانو دواړه، په بودا هم شکمن دي، په زردشت هم شکمن دي. زردشت خو ډېر زیات خلک باور لري چې پیغمبر و. داسې انسانان همدا خاوره باندې تېر شوي دي، موږ په خاوره. مخکې کاموال صاحب دې خبرې ته اشاره هم وکړه. ګورئ تاسو وګورئ په بغلان کې د صحابهو قبرونه دي، په شهدای صالحین کې د صحابهو قبرونه دي. لیس بن قیس بن عباس رضی الله عنه سره په شمشیره کې په کابل کې خښ د نبی علیه السلام د تلل مسیح ده. دا د ملا عمر نه ښه عالمان هم ول، د نبی علیه السلام د کورنۍ غړي هم ول، په دین او په تقوا کې هم تېنه بهتره ول، د اسلام په هغه اساساتو هم سرخلاص و، او د دې ټولنې په هر شي ښه خبره هم ول، دلته راغلي وو، ژوند یې هم کړی و، پکې ګرځېدلي مو، اوس ښه هم دي. تر ملا عمر د دوی نه ښه مسلمان نه و چې دی راجګ شو دا بودا یې ونړوله. هغوی وخت کې هم بودا مجسمه وه، د صحابه وخت کې بودا مجسمه وه. په نړیواله سطحه باندې بودشکان محمود غزنوي په وخت کې همدا بودا مجسمه وه، د احمدشاه ابدالي په وخت کې همدا بودا مجسمه وه. همدې مجاهدینو په وخت کې چې دا ځانونو ته کټر مجاهدین وایي، د افغانستان د اوه تنظیمونو مشران چې ول، د دوی په وخت کې همدا بودا مجسمه وه. هېڅ چا د دوی خلاف هېڅ خبره ونه کړله، هېڅ خبره ونه کړله. نو خبره مې دا کوله چې دا ښه مسلمانان ول، دوی چې کله د بودا مجسمه ړنګه نه کړله، نو څنګه ملا صاحب محمد عمر ځان ته اجازه ورکړي چې دا ړنګه کړي؟ ملا صاحب محمد عمر خو د پنجاب په خوله باندې دا کار وکړ، هغه خو د پنجاب په خوله دا کار نه کوو. پوه سوې؟ د هغه یو تاریخ ده. زه یو خبره اضافه کوم، بیا یو خبره کوم. د حسن کاکړ په وطن ته یو سفر کې په خپل تاریخ کې لیکي، وایي القاعده چې وه، القاعده د بوتشکنۍ او د بوتانو د لمانځلو دا ډېر زیات خلاف. دا اول زه افغانانو نه هیله کوم چې تاسو د عربو تاریخ مطالعه کوئ، عرب تاسو نه غواړي. دا څوک چې په سعودي عربستان کې ژوند کوي، څوک چې په عربي مملکتونو کې ژوند کوي، دوی نه تاسو پوښتنه وکړئ په والله په بالله چې د غلامانو نه بدتر حالت ده د هغوی د کفیل سره. کفیل ورنه ځان خدای جوړ کړی ده، نه ترې بې اجازې شفاخانې ته تللی سي، نه ترې خپلې مور او پلار ته تللی سي، نه ترې حج کوي، هېڅ چېرته هم نه سي تللی تر څو د کفیل اجازه نه وي، نه ترې کور په کرایه نیوی سي. هغوی ځان نه خدای جوړ کړی. زه دا وایم ګورئ تاسو سعودي ته د خدایانو او د پیغمبرانو د خاورې په سترګه مه ګورئ. سعودي او بیل ملک دا ځان ته ارزښتونه لري، ځان ته اصول لري، ځان ته قوانین لري، ځان ته فرهنګ لري، ځان ته ژبه لري. ما فرهنګ بدل ده، د ما ژبه بدله ده، د ما اصول بدل دي، د ما کلتور بدل ده، ما هر څه ورسره بدل دي. او دا دین چې دا ټول انسانانو ته راغلی، دا د سعودیانو خپل د کورنۍ دین نه ده، دا الهي دین ده، د اسمان نه راغلی. نو د موږ د سعودي ګورئ ایرانیان په دې کار کې د ما ډېر خوښ دي. ایرانیان وایي موږ مسلمانان سوي یو، عربان سوي نه یو. زه د افغانانو نه هیله کومه چې د اول د تاریخ خبره کوم. حسن کاکړ په خپل تاریخ کې لیکلي دي چې اسامه بن لادن د ملا عمر کلک ملګری و، ښه یې ساته، ښې پیسې یې ورکولې، وسلې یې ورکولې، حتی تر دې چې تازه غوښې به د مجاهدینو ته چې دوی ورته مجاهدین ویل، دا جنګیالي طالبان، دوی ته به تازه غوښې ورته آرډر کولې، راوړلې به اوچ شی وکړل. هغوی د دې بوت پرستۍ او د دې بوتانو او د دې نه ډېر سخت او خلاف یې ول، د هغوی ذهنیت چې و د دې بوتانو په خلاف و. هغه ملا عمر مجبور کړ چې دا بوتان پرې وران کړي. په دویم قدم کې د پاکستان ISI تل کوشش کړی و په دې وک تنظیمونو باندې چې هر هغه بنسټ، هر هغه نښه چې د هغې نه د افغانیت بوی هم راځي باید د منځه لاړه سي. بېشکه د افغانیت نښه دا د حسن کاکړ په تاریخ کې دي. نو هغه خټک هم په دې مورد باندې ډېر ساده او بسیطې خبرې کړي، همدغسې وایي هر هغه شي نه چې افغانیت ترسیمېږي دا به له منځه دي. نو دا مې غوښتل چې درته ووایم چې پاکستان په طالبانو ډېر فشار هم راوست او چې تر څو پورې د بودا مجسمه ړنګه کړي، او دا د موږ د هویت نښې دي. اوس زه لږ مخکې تا ډېرې ښې نقطې ته اشاره وکړله، موږ اوس مسلمانان یو، موږ بت پرستان. ګورئ د دې باید فرق وکړئ، یو مجسمه ده، یو بت ده.
مجسمو کې سلیمان علیه السلام چې کله د هغه پاچاهي وه الله پاک په قرآن عظیم الشان کې چې د سلیمان علیه هغه خلک او بیا جبارخیل صاحب تر ټولو هغه مهمه خبره ګوره کله چې د بت د ړنګېدو خبره کېدله فکر وکړه چې دا هغه وخت وی افغانستان کې اسلام نه وی موږ بت پرستان وی او په پوره معنا باندې د بودیزم بنسټ باید له منځه تللی وی بیا د ړنګ کړی وی خو ښه خبره موږ به اټ واز لکه د ابراهیم علیه السلام قصه بیا به میک سنس کړی وی خو که چیرې ته راپاڅېږې په یوه مسلمانه خاوره باندې چې 99 سلنه خلک یې لمونځ کوي مسلمانان دي د هغو تاریخ ته له منځه بې ولکه د بودا مجسمه زما تاریخ بیانوي د بوست قلا زما تاریخ بیانوي دا ټول هغه څه دي چې تېره ته له منځه بې سبا ته به زه په نړۍ کې ما ته وایي چې ته څوک یې زه به ورته یم زه افغان یم ښه مهرباني وکړه د خپل له تاریخ نه لږ وغږېږه تا ته خو به د نړۍ خلک راځي که نه د تا د خاورې به دیدن کوي که نه دیدار خو به یې کوي که نه که یوازې راسي د قیر سرکونو د دیدار وکړي که نه قیر سرکونه خو په دې سنګاپور کې څومره ډېر خلک ټول د تاریخي ابداتو لیدنه کوي اوس د مصر ته خلک ځي هغه د اهرام مصر لیدنه کوي تاسو هندوستان ته وګورئ د هندوستان ته دونه خلک ځي د اروپا او روسیې نه او امریکې نه خلک ځي هغوی د تاریخي ابداتو لیدلو لپاره ځي هغوی خو هلته د بلډینګونو شیشهیي بلډینګونو لیدلو لپاره نه ځي اوس یو د ایجپت په تاریخ باندې هم باید دوی ته لږ سړی وغږېږي دا مصر تاسو د مصر اهرامونه لږ وګورئ بوتان وګورئ د فرعونیانو بوتانو څه پورې شته دقیقاً زه به درته یو خبره وکړم چې بخښنه غواړم چې ستاسې خبرو کې دغه نه شم اول تاسې دا وګورئ چې دغه د کله چې په افغانستان کې د 1988 نه مخکې سپر پاور د دنیا څوک ول دې دنیا غوسې وکړه بالکل نو موږ چې دغه جنګ وکړو یا د مسلمانانو چې دا جنګ وکړو دا یا دا جهاد یې وکړو سپر پاور څوک شو امریکا شو بالکل امریکا وروس دومره زه نه وایم چې دا کافر نه دي دواړه کافر دي خو وروس دومره خطرناک نه و لکه څومره چې امریکا خطرناک څنګه چې د امریکې لوبې په دې دنیا باندې وکړي بالکل تاسې دغه جبار خیر ورور وایي چې دغه د افغانانو زه سعودي له 4 ځل تللی یم او دوبۍ ته خو به 11 ځل تللی یم ته لاړ شه د افغانانو حال هلته وګوره دا 2% یې مه ګوره چې سرمایهداره دي د بنده بندګي ده د بنده بندګي ده قسم درته خورم چې دا د برطانیه پاسپورټ تا سره ته یې چې د سعودي عرب باچایي ته هلته افغانان یا پښتانه چې اوسېږي هغه 15 کاله 10 کاله وشو کورونو ته نشي تللی پیسې هغه د کال پیسې ترې نه کفیله دي 10,000 دي که 8,000 ریاله یا درهمه تیاله هغه سره نه هغه ویزه نشي نیولی کولی همداسې بلک پراته تور پراته صاحب مهربان د یو خار نه بل خار ته سفر نشي کولی که ویني چې وطن ته لیږي کاموال صاحب دغه اوس ریسنټلی په هندوستان یو فلم جوړ کړی و په دغه د مسافرونو باندې تاسو وکړه که نه چې هغه کې ټول حقیقت بیان کړی و هغه فلم ولې په دغه اندازه پورې خپل عربانو پې خبرګون وښوده چېرته به چې خپل کاریګر لیده غېږه به یې ورکړه ویډیو به یې جوړه کړله چې ودرېږه دنیا ته دا وښیي چې موږ هغه پخواني خره نه یو خو حقیقت کې د تاسو جهالت د تاسو ظلم د تاسو زیاتی د تاسو وحشت بربریت موږ ته معلوم ده حتی په هماغه تاریخ هم در سره زه غږېږم چې ته کله افغانستان ته راغلی وې ته چې کله د فارس په سیمه ننوتی وې تا د هغه فارس د خلکو سره کم ظلمونه کړي په دوم موږ غږېږو دلته موږ سره بل اسامه ورور راغلی دلته ښه راغلاست ملګري که خپل کمره او میک ولګوئ خوشحاله به سو ځکه چې دا د لایف اصول هم دا چې کمره باندې به ټول غږېږي السلام علیکم ورحمت الله صبر زه دا کمره لږه پاکه کړم مننه محترم ورونو حسیب زواک صاحب او دا جلال جبارخیل صاحب زه ډېر وخت نه پېژنم فیسبوک کې ما سره د باچا کموال صاحب الله دې تاسو ته خیر درکړي حسیب زواک صاحب ټول اول خو زه د لایف ته په دې خاطر راغلم چې سره د دې چې تاسو ته ډېرې کنځا کېږي خو بیا هم تاسو تر ډېره حده پورې اخلاق مراعات کوئ زه یو څو خبرې کول غواړم باچا کموال صاحب خبره وکړله په سعودي کې زه اوسېږم ظلم هم کېږي په ځینو خلکو باندې کفیلان هم په خلکو باندې مثال پابندیانې لګوي بندیزونه هم لګوي یا مثال له خبرې اجازت نه ورکوي ډېر داسې واقعات هم راځي چې یو سړی هغه ځان ته 1 لک 2 لک ریالو کاروبار جوړ کړی او بیا کفیل راشي او هغه کاروبار ترېنه په خپل نوم باندې کي یا د کس د خروجي نهایي ولګوي دغه مشکلات هم شته دی
او د تیرو وختونو کې یو فلم هم جوړ شو د حیات ماعز یا د ګاټ لایف په نامه باندې چې په هغې کې د یو دغه شکل ښودلی شوی دی یو تصویر وړاندې شوی دی د ګاټ لایف چې د چوپان یو عکس او دغه یو انځور وړاندې شوی دی چې هغه د یو کفیل سره یو کفیل پرې ظلمونه وکړي خو حقیقت دا دی که څه یو طرف ته د ترخی قصې هم دي خو بل طرف ته د افغانان په ټوله دنیا کې یو مزاج لري چې د خودمختاري مزاج لري چا سره په اسانۍ باندې شاګردي نه کوي یو چا سره مزدوري په اسانۍ باندې نه کوي داسې ایګویسټک غوندې دي ایګو لري فطرتا دغه ایګو په ځینو ځایونو کې نقصاني هم ده نقصاني په دغه ځایونو کې ده چې مثال په دې کې د علم طلب کم دی ځان په یو خبره باندې نه پوهه کوي زر دوکه کېږي زر جذباتي کېږي خو بل طرف ته ایګو بیا په دې کې فایده کوي چې د چا غلامي هم نه برداشت کوي د چا سره شاګردي هم په اسانه باندې نه کوي ډېر کم داسې افغانان به تاسې په بیروني هېوادونو کې وګورئ چې یو بل افغان ورسره شاګرد کار کوي دلته د بخاري په نوم باندې هوټلونه دي په زرګونو دي 80,000 15,000 نه زیات هوټلونه دي دا ټول د افغانانو دي د دې خپل مالکان دي یا مثال د مفروشاتو کاروبار چې دی د قالینو کاروبار چې دی هغه ټول د افغانانو سره دی اکثره په ترکیه کې غټې غټې کمپنۍ دي کارخانې دي د شاتو کاروبار 98% افغانانو سره په لاس کې دی دا بس تاسې په سوچ او تصور کې هم راځي دغه په دا پېښور کې چې د شاتو کاروبار کېږي ټوله دنیا ته د بیرې په نامه باندې شات صادري دا ټول افغانان کوي دا داسې نه ده چې عام او دغه خلک دي نه اکثره ځینو شناختي کارډونه اخیستي دي او ځینې بیا مثال خپل افغاني پاسپورټونه لري د دې ترڅنګ د تشلیح کاروبار د کباړو کاروبار ټول د افغانانو په لاس کې دی نو ظلمونه هم کېږي خو ښه ایمیج هم موږ تاسې لیدلی شو چې بل طرف ته شته دی او افغانان دی په ښه سهولت باندې ژوند کوي یو خبره دویم اوس دوی د سعودي حکومت دا پالیسي ده چې رفته رفته دوی په خپل قوانینو کې نرمښت راولي یو څه غواړي چې قوانینو کې نرموالی راولي د کفیل سیستم ختم کړي چونکې داسې دی چې یو طرف ته که وګورو 1.5 میلیون سعودیان دي او د یو 15 میلیونه سعودیان دي او تقریبا چې 20 میلیونو نه زیات اجنبیان دي بهرني خلک دي نو په داسې وختونو کې دوی سره نظام هم نه سیستم هم نه موجود نو دغه د کفیل دا نظام چې دی هغه پخواني سټرکچر باندې جوړ کړی اوس که موږ تاسې پرمختللي هیوادونه ګورو لکه دوبۍ دی یا نور هیوادونه دي دوی ورځ تر بله کوشش کوي چې بیرته د کفیل نظام ختم کړي او د ویزو سیستم سره ټول عوام چې دی هغه د حکومت سره راجستر وي دقیقاً مننه اسامه ورور یو پوښتنه غواړم دلته تاسو نه وکم تاسو په سعودي کې فکر کوم ژوند کوي تاسو مخکې وفرمایل په سعودي عربستان کې څو وخت وړاندې یو کنسرت وسه جنیفر لوپیز راغلی و حالات به تاسو کتلی تاسو په نظر باندې په دغه یوې خاورې باندې دغه یوې کړنې داسې یو عمل په اړه باندې تاسو څه ویل لرئ د محمد بن سلمان په اړه څه وایي ګوره داسې دی چې یو د یو شخص په باره کې ته مانه پوښتنه کوې د شخص په باره کې پوښتنه طبیعي خبر د زه هم تا نه نشم کولی ته هم مانه نشي کولی چې هغه باچا په اړه باندې دا خو نن سبا د پالیسي په باره کې یا د یو کار په باره کې زه تاسې ته اوس وایم زما یو څو ورځې مخکې تقریبا 4 ورځې 5 ورځې مخکې په تلو نیوز کې انټرویو و په همدې موضوع باندې وه ګوره د دې مخالفت ټول علماو دلته کړی دی زه هم شخصا نه غواړم چې کوم نور مسلمانان دي یو هم نه غواړي چې مثال د خبرې په سعودي کې یا د دې په څېر باندې پاکه خاوره کې دي خلک راشي او هغه دي مثال په داسې ترتیب باندې کار وکړي یا د اسلام مخالف کار دی وشي یا مثال بهرني سندرغاړي راوغوښتلی شي نو زما شخصي نظر منفي دی زه غواړم چې دا کار ونه شي خنه خبره خو د ښه ګول خبره دی وکړله د دې تاسو د نوروز صاحب ملګري او هغه ته زه ډېر زیات احترام لرم او که بیا د راځي هغه ما سره یو بحث درلوده زه د خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه په موضوع باندې ډېر زیات دلته ټول ولس ولې د 100,000 کسانو لایب اما د اوس محمد بن سلمان په اړه باندې د تاسو ملګرو هیڅ چا غبرګون ونه ښوده هیڅ څه مو نه ویل لکه هیڅ چې نه دا قصه زه د تا یو خبره کوم ودرېږه دا عثمان ورته پرېږده دا ته خبره کوم ای افغانانو عرب راتله عرب ستاسې په وطن کې جهاد کو او تاسې ملایانو که مجاهد هستئ که نور هستئ تاسې دومره نشئ کولی چې په سعودي کې ډمې ګډېږي لوسې ډمې ګډېږي تاسې پیل ته خبره وکړئ دا ته خبره وکړه اوس ما ورسره لږ صبر وکړه ما خبر ته پرېږده تا نه غواړم ما ته مشکلات معلومات ما ته جوهري صاحب مشکل نه جوړو نور ته جوړو ګوري نه زه خبره کوم غیرت خبره ده څنګه خبره کوم زه خبره کوم څه وایي ته حیثیت خطر کې ورته وایي چې د مشکل ورته جوړو یعنی نه زه پوهېږم هسې برور ما ته معلومات دی که نه دي بس هلته بیا هر شی ختم شي ځکه چې همدغه الله په افغانستان کې هم دی همدغه ځمکه ده همدغه اسمان دی
بهرحال ته وګوره چې څه رقم خبرې او دلته زه دا عثمان ورور نه ځان سره دا کوم چې زه دلته دا خبره کوم خو زما هغه ملا زما هغه جهادي زما هغه د اسلام ټیکهدار دلته په دوبۍ کې په قطر کې په سعودي کې بیا هغه شان د اسلام خبره نه کوي لکه څنګه چې په افغانستان کې په خلکو راټیټه کړې ده زه 2 کیلومتره د هغې ځای نه لرې وم زما هوټل 2 کیلومتره چې کوم ځای کې دا پروګرام کې زه په ریاض ښار کې وم او دا پروګرام په ریاض ښار کې یو سړی خبره نشي کولی والله چې سار لیدله برابر کړي زه ماته معلومات قوانینو باندې د هر هیواد هغه قوانین او قانونونه تاسو درکوي کنه ما دا خبره د پرې چې خبره کمپلیټ زه 2 کیلومتره لري او ما 2 کیلومتره لري ما ویل چې په ما د ناله چې زما افغان وانی چې دغه عربان زما وطن ته جهاد ته راتلو نن د چې شي په نوم باندې چې سه مهربانه ته اسلام ګټو ته ورور سه مهربانه فتح راول ته سه مهربانه افغانانو ته اسلام غوړو ته موږ ته ورور اسلامي شرعي نظام وري مګر هم دا افغانان په لکاو دلته پروت کماله ده کبل ده په 2 کیلومتر کې زه په خبره نشم کولای بل افغان په خبره نشي کولای ولی دا ماغه الله دې ماغه مکه نه ده ماغه اسمان نه ده چې دې تیاری به دې عربونه راتلی خو هغه وسره فلسطین پروتو چې د اشغال او د اسرائیل اشغال کړو الته جهاد نشو کولای او دلته به د مصر نه د سودان نه او د سعودي عرب نه به تیاری راتلی زما جلال آباد ته کوم طرف نه راتلی باندې امریکایانو راډه کولې دا تیاری زما باچا کمال صاحب په روغ ملک باندې هیڅ کوم لیونی دي چې ورشي جنگو کېلتا په دې باندې زم خبره ماتم خبره که زمنګ نظام د داود خان په سیر باندې وي یا مثال د دغه نمخې چې کوم نظامونو تر شو یو قوي نظام نو پر دې ولې زمنګ ملک تراتل چا ورته زمينه مساعد دا یو ډېر ټولنیز بحث دی ډېر خبره ته اوس به تاسو خبر وکم یو منټ ډېر پوینټ خبره کوم تا ویل چې داود خان روغ نظامو د داود خان پسې ټوپک چا راواغستو ګوره داود خان پسې ټوپک راخیستل یا د داود خان نظام لنګول دا دوه فرقونه لري داسې ده کنه نه زه چې د داود خان په خلاف جهاد په تو چا ورکړه او جهاد چا کو د داود خان په خلاف نه روسان او نه ځینې پالیسیانې ګوره د داود خان هم روغ نظام هغې پسې ولې ټوپک راواغستل شو ګوره زه تا ته خبره وکړم د داود خان په پالیسیانو باندې په کال 1958 کې هم علماو اعتراض کړی او 400 علماو داود خان چې دی هغه موسی شفیق شهید ورولېږه او نور خلک یې ورولېږل هغوی سره بحثونه وکړل چې هر کله په افغانستان کې یو مستحکم نظام راغلی دی علماو کله هم مخالفت کړی دی خو مسلحه مبارزه د هغې په خلاف باندې نه ده کړې په دې کې زه تا سره موافق یم چې د افغانستان ځینې داسې خلک چې د هغه نوم او حلیه او لباس او شکل او حیثیت اسلامي و خو هغوی په دې خپلو کارونو کې د بهرنیانو یا د پاکستان یا د نورو هیوادونو هغه مفاداتو ته کتل خو د هغې ټولو جواب و د داود خان حکومت دونه کمزوری نه و چې هغه د داسې خلکو یا د داسې تنظیمونو په کنټرول ونشي کړلی صحیح ده په دې خبره خو را سره قایل یې که نه یعنې دونه خو کمزوری نه و چې د یو څو کسانو چې هغه لاړ شي ځوانان یې او هغه په بهرني هیوادونو کې میشت شي او د هغې په خلاف باندې مبارزه ونشي کړلی مشکل په کوم ځای کې و مشکل په دې ځای کې و چې دغه حسیب ځواک صاحب هم د تاسې سره او ته د داود خان د حکومت دفاع هم کې نو ستاسو دواړو خپلو کې سره نظریات متضاد دي حسیب ځواک صاحب چې دی موافقت کوي د داود خان د نظام د ړنګېدلو که په حقیقي معنا باندې نه کوي په ښکاره باندې نه کوي خو په اشارو کې کوي اشارو کې څنګه کوي ځکه چې کومو ادارو د داود خان نظام خراب کړی دی د همغه ادارو ستر مینوال حسیب ځواک صاحب دی او تاسې چې یاستئ تاسې د داود خان د نظام موافقت کوئ دا د جمهوریت او ګوره دا د جمهوریت ښکلا یي چې موږ په مختلفو افکارو سره راټولیږو د خپل هېواد د ملي منافعو لپاره خبرې کوو د جماخیر وروره کما ته ډېره اجازه غواړم بې ادبي م کومه خو ډېره بخښنه غواړم ګورئ جوهري صاحب سپینې به وایو ما لپاره د حسیب ځواک لپاره او د کاموال صاحب لپاره خو زه د کاموال صاحب موږ ډېر سره شناخت نه لرو خو خیر په دې خبرو کې به اوس یو بل سره وپېژنو موږ لپاره هغه افغانستان مهم ده یا د موږ هدف ده یا د موږ ارمان ده چې په کوم کې تم ناستې په مجلس کې زم ناستې ځواک صاحب هم ناستې کاموال صاحب هم ناستې مشکل دا ده چې ته چې د کوم ادرس نه غږېږي یا چې ته په کوم ذهنیت یې هغه ذهنیت داسې ده چې هغه یو قلف افغانستان ده چې یوازې به تا هم فکران پکې واک به د هغوی فیصلې به د هغوی مجلسونه به د هغوی جبار خیل صاحب دا خبره دی زه په دې ځای کې کټ ما کلم دا ذهنیت نه دی جوهري صاحب ګوره زه جوهري صاحب زه خبر کوم څونه زه تا پېژنم ما تر اوسه پورې ته نه یې لیدلی
چې تا د یوه نیوکه په حاکم نظام کړي ما تر اوسه ته نه صبر اوس جواب واخله د دې جواب واخله بیا وروسته خبرې کوو زه ټولې خبرې کوم صبر یو دقیقه فیسبوک ته لاړ شه زما صفحه راواړوه د کابل په سینا په دارالامان کې د شپې 11 بجې په سړک باندې روان وم او 10 دلایل مې په دې باندې ورکړل چې ګوره په دې ځای کې دا زموږ حکومت غلطي کوي په دې ځای کې غلطي کوي په دې ځای کې غلطي کوي په دې ځای کې کوي پرونی پوسټونه ګوره ابل ورځنی پوسټونه ګوره نو چې تا ته نه ښکاري نو زه خو د دې مسؤل نه یم ګوره جوهري صاحب د ښځو د زده کړو په باره کې ما پوسټونه وکړل جوهري صاحب ګوره زه چې شته د زده کړو باره کې مبارزه وکم دا خو ما الهي حق ده په دې کې زه مبارزې ته چې شته اړتیا لرم ته خو د ګوره الهي حق خو هم غواړي که نه چې شته وغواړم دا حق د ما نه چې شته اخلي سوال دا ده نو د هغې د پویولو کوښښ به کوې که نه ګوره زه جبار خیل صاحب اوله خبره ده دا ډېره ښه خبره ده ته خو ځان تعلیم وایې دا ما نه د الهي حق اخیستی چې شته هغه ډېره ښه جبار خیل صاحب ګوره تاسې وویلې چې تاسو پورې غږ نه دی پورته کړی نه خو هغه خو زه ټولو خبرو ته تاسو پرې نه ښودله جبار خیل صاحب ښه خبره یې وکړله وایي د الهي حق غوښتنه به هم کې یعنی الهي حق طالب نقص کړی هو که نه زه هم دا وایم ګل خبره ده وکړله موږ در سره په دې خبره کې وکړي زه ډېره مننه درنه کوم چې ما ته لږ ټایم راکړئ زه به خیر دلایل مې د دې لپاره ویلي ده په ما باندې دا تور ولګو چې تا بیخي زه یو خبره که ما سره نن لاړ شي وطن ته زه چې کومې خبرې کولی شم هغه خبرې زه به یو خبره وکړم درته ژبه مې وژني ګوره زه درته وایم ولې مې وژني موږ ولې وژني حسیب ځواک ولې وژني جبار خیر وروره که ته موږ لږ ټیم راکړې بخښنه غواړم ځکه چې دا باسه که موږ خپلو کې سره دغې بیا د خلک هم لاندې تنګېږي اول تاسې وګورئ افغانان ورونو چې د تعلیم څو خلاف دي په افغانستان کې ول داسې وګورئ تاسې د غازي امان الله خان راوالی چې غازي امان الله خان کله په افغانستان کې عصري تعلیم غوښتو د غازي امان الله خان په خلاف باندې فتوا چې هغه مولایانو نه ورکړي د کوپر فتوا د جهاد فتوا هغه انګریزانو ورکړي و د فضل الرحمن د نیکه په کور کې دیوبند ورکړی وو ښکاره هغې په کور کې د انګریزانو په فتوا باندې غازي امان الله خان پسې خلک راپاڅېده همداسې ده ګوره زه یو کس د باچا کموال صاحب جلال جبار خیل صاحب ویلي چې ګوره عثمان صاحب لږ دیوبند فتوا ماته راکولی شي ګوره دغه م خراب وایي جب کې نه زه ګرځوم د فتوی لږ جبار خیل وروره تاریخ ما مطالعه کوم یو شی دا د باد د سی وی بیا ودانه د لار شم نه یو دی دا موضوع ته باید داسې وکړو ښه چې دا موضوع ته راسو ګورئ موضوع ته دا ګوره مهم کمال صاحب ګوره د مکتب موضوع د پوهنتون موضوع د غازي امان الله خان نه تر دې نن ورځې پورې ګورئ جوهري صاحب یو ډېره ساده خبره وکړله او ولې موږ غواړئ چې په همغه خبره کې نور په ډیټیلز کې وغږېږئ د خپله خبره وکړله چې الهي حق دی د غوښتلو لپاره باید موږ او تاسو غږ پورته کړو او دا حق چې چا موږ نه اخیستی هغه طالب ده او طالب د اسلام تر نامه لاندې دغه حق زما نه اخیستی یعنی طالبانو اسلام نقد کړی طالبانو اسلام چې څه خدای راکړي هغه رانه طالب اخیستي ملا رانه اخیستي اوس راځو ډېرې هغه اساسي موضوع ته ګورئ ښه دا بحث زما نن د جولاني د سوریې په نوي مشر باندې و په دغه موضوعاتو باندې و که نه زمونږ او تاسو په ټولنه کې ډېر زر موږ او تاسو ګوره په دغه موضوع کې احساساتي کېږو جوهري صاحب مخکې هغه چې ویلې که نه چې د دیوبند مدرسې دغه فتوا ورکړې وه او تا ډېر زر په حساسیت خو د ود ورته ویل چې ریفرنس راکړه موږ او تاسو دلته خپل طبیعي خبره د خپل هغه ایمان مو مخ ته ودرېږي که نه چې با ایمانه خلک یو مسلمانان یو او باید په دې مورد باندې خپل نظر ورکړو باید غلط ته غلط وي صحیح ته صحیح وایي تر ټولو دغه موضوعاتو نه اخواته نن چې جولاني دغه خبرې وکړلې فکر کوي چې دغه مخاطبین په واقعیت کې چې دا موږ افغانان یو آیا موږ په واقعیت کې موږ د تمدنه تښتېدلي خلک یو او که نه دغه طالب چې څوک پر ما باندې حاکم دی د دې له وجې زه په نړۍ کې دا ډول شرمېدلی دا پیغورونه چې راکول کېږي دا د طالب له وجې راکول کېږي د دې ملا له وجې راکول کېږي مهرباني ګوره ځواک صاحب زه تاسو ته یو خبره وکړم ته په دې باندې خبرې چې مطلق 100% طالب د تعلیم خلاف دی او 100% موافق دی زه په دې باندې اصلا کې نه غواړم ځکه په دې ریسرچ باندې وغږېږم پوهېږې ولې موږ ته تصمیم مهم ده ګوره که ته ما دا وایې چې عباس ستانکزي نه رانیولی تر مولوي صاحب هیبت الله خون پورې ټول مکتب او د تعلیم سره اوکې دي خو بند دی یعنې څه شي ولې بند ده په دې غږېږو چا بند کړی ادرس معلوم ده ولې ګوره زه د طالبانو د ریشو په باره کې
یو خپل اندازه چې تا ته زه وایم څونه خلکو سره زه ناست یم معین سره ناست یم یا مثال له خبرې غټ غټو اشخاص سره پکې ناست یم او زه حتی زه خپله نه وم خو زه زما ورونه چې د هغه حتی د وزیر سره هم ناستي په دغه موضوع کې د تعلیم په موضوع کې چې مثال هغه نه پوښتنه کړې ده زه خپله په دې باندې یو نتیجې ته رسېدلی ما چې 98% د اوسنی حکومت چې کوم کارمندان دي طالبان دي یا امارت اسلامي د دوی د ښځو د تعلیم سره موافق دي غواړي او حتی طرفدار دي ولې چې شه ده اوس وجه دا ده چې دلته یا د شورا په نظام کې مشکل دی یا مثال له خبرې دلته چې دی دغه صلاحیتونه محدود دي یا مثال له خبرې په دې باندې زه اوس نه یم خبر زه دا خپل د زړه حقیقت خبره وکړم چې په دې باندې زه نه یم خبر چې دا ولې نه غواړي ځکه چې زه د وزیر تر کچ نه مې دا خبره اورېدلې ده په شخصي مجالسو کې مې د معین نه مې اورېدلې ده د والیانو نه مې اورېدلې ده د سترو ادارو که کومه اداره ته ماته ښځې تاسو ته وایم چې د دې ادارې فلانکي شخص سره ما په فلانکي ورځ باندې خبرې وکړلې او هغه ما ته پوښتنه کوم زه یو پوښتنه ښه مهرباني وکړئ جوهري صاحب یو منګه تاسو ټول احناف یو صحیح ده اسلام خپل یو سیټ اپ لري د اصول لري خپل اسلام اصول د سری چې منګه د خپل د ژوند څخه کومه تګلار روانه کړي خپل د ژوند څخه په کومه طریقه کو دا باید د قران د غین ورسته د نبوي حدیثو د غین ورسته بیا د اجماع او د غین ورسته د عرف په اساس باید مخکې وسو دا سره منی نه پاره وس کله چې په نبوي په قران او یا نبوي حدیثو کې یو حکم نه موجود او علما اجماع په یو موضوع کې فرضیات وکي او یو موضوع تر فرضیت تر کچه ورسي او هغه فرض کړی سي صحیح ده کنه او زه ولا نشي د فرضیت حق علماء سره نه خو د قران او د حدیثو پرانا کې اجماع کوي آفرین قران او حدیث پرانا کې علما یو حکم فرضي هغه د فرضیت تر درجه رسي او زه د مسلمان په توګه لدنا عملا انکار وکم زه مسلمان پاتې کېږم کافر ګوره دلته دوه خبرې دي که چیرته یو شرعي حق وي د یو چا یا مثال له خبرې یو دینی آیات وي او ته د هغې نه انکار په دې اساس باندې کوې چې زه د آیات نه منم ته به اسلام نه وځې نه عملا په خوله نه وایم عملا موږ او تاسې په خپل ژوند کې ډېر زیات ګناهونه کوو ډېر زیات منکرات کوو په دې باندې زه تفصیل نه غواړم زه شارټ جواب غواړم شارټ ګوره ته شارټ نه غواړې ته د خپل طبیعت جواب غواړې او زه تا ته حقیقت جواب وایم زه د طبیعت ولې وغواړم ګوره زه تا ته دا وایم تا ته ما وویلې که چېرته یو څوک انکار کوي د آیات نه یا د حدیث نه هغه د اسلام نه وځي بالکل صحیح ده اقرأ باسم ربک الذي خلق صحیح ده او مولوی صاحب د ټول هواد اقرأ باسم ربک الذي خلق دروازې بندې کړي دا کافر نسو او امداغه وزیران علما دي شیخ الحدیثات مگر زوده ګوره زه دا نه دې پښتنه کوم زه ټاپن نه لاګوم خپل دې ویل څه کافر کیږي د فرضیت په منکر زه دا وایم باندې باندې دا تور لګوي چې دا ټاپې ځان سره ګرځي ته اوس ټاپ ګرځي ګوره زه تا ته یو عالم په سترګه ګورم ودرېږه دلته اوس خبره ډیره مهمه خبره غواړم تاسو په اجماع باور لرئ تاسو په قیاس باور لرئ تاسو په جبارخیل صاحب یو ډیره مهمه خبره غواړم دلته دا موضوع ورلګ در یاد کم ګوري د خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ په حق کې ما دوغمره ویلی و چې ما د لپاره خپل د وطن مشران ډیر مهم دي زه نه غواړم چې اوس په هغه موضوع باندې وغږیږم زه د الحاد تر کچې پورې د تعامل ګورو زه ورسوله و چې دا ملحد ده دا جواب ما نه رسوله ګوره نه تا نه درته خیم نوروز صاحب د تا وسم لایف کې ورسره ناست هغه خو ورته کافر نه ویلي ګوره نه کافر نه دی ویلي خو قصې ته برابر کړی وم چې ورټیله مې کي خو دنه ما ځان بچ که اوس راځو دې ته عملا په افغانستان کې د اقرا چې څنګه درته جبارخیل صاحب ویلي اقرا باسم ربک الذي خلق د دغه دروازې دغه یو کال نه 2 کال نه 3 کال نه 4 کال نه و نیم کال اته کال سو چې بندي یعنی د اتو کالو د بندیز په وړاندې څه فکر کوي چې دا په واقعیت کې انکار دی د فرضیت نه انکار ده کنه عملا انکار ګوره عملا انکار او کته یو اعلانا انکار وکړي د دوړو کې فرق دی وروره عملا منګو تاسو ټول ګناهونه کوو زه ته یو خبره وکم زه مثال له خبرې ګیره وهم ما ته دین وای چې ته ګیره مه وها زه په دې باندې کافر شوم که کافر نه شوم نه کافر کېږم یو ګناه مې وکړه ته خو د پښیمانۍ احساس ندامت کې کني کې صبر وکړه صبر ندامت احساس کې یو سړی وکي او کوونه کی
او هغه دا وایي چې یاره دا ګیره ښه شی دی خو زه یاره ګناهګار یم خلاص په دې باندې دا نه کافر کېږي موضوع حل شوه موضوع حل ده یعنی جوهري صاحب ته په دې باندې باور زه به تاسو ته اوس د یو زړه درد ووایم یو خبره ته نقطه غواړم دلته اضافه کوم د تا د دغې خبرې په پای کې چې آیا ته په دې خبره باندې اوس باوري چې موږ ورته کافران نه وایو په دې باندې باوري چې ملا صاحب هیبت الله خون نه رانیولی تر دې کوچني طالبه پورې ټول ګناه کوي دا د اسلام خلاف کوي بالکل زه په دې باندې قانع یم چې دغه باید ونه کړي اسلامي نظام بالکل اوس ګناه کې دی او ګناه کوي بالکل ګوره زه تا یو خبره وکړم اسلامي نظام دا معنا نه ده چې دا د سل په سلو کې بالکل هماغه انچ په انچ باندې او یو سوتر دی دا بالکل خامخا برابر وي نه په دې کې به مشکلات هم راځي په دې کې به مثال له خبرې ځینې به زموږ استاد طبیعت خلاف هم راځي ځینې به داسې کړنې دا کوي چې هغه به د دیني نصوص سره په ټکر کې خو